امام ترمذی دا روایت راوړی دی، امام ابو داود هم راوړی. عمر بن خطاب رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې صدقه وکړئ. نو ما سره کور کې مال پروت و، په دغه ورځ مال و. وی ما وی چې الیوم اسبق ابا بکر، نن به د ابوبکر نه زه مخکې کېږم. نو نیم مال به خپل ټول راوړو. دا ګوره لویه صدقه ده چې سړی نیم مال ټول راوړي. نیم مال ټول د عمر بن خطاب رضی الله عنه راوړو. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې ما ابقیت لاهلک، عمره د خپل بچو دپاره دې څه پرېښودي دي؟ ما ورته وی چې مثله د دې امر نور، یعنی نیم مال د الله په در کې صدقه کو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی وی واتى ابو بکر بكل ما عنده، د هغه سره چې څه ټول یې راغوستي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا ابا بکر ما ابقیت لاهلک، تا د کور والا دپاره څه پرېښودي دي؟ ابقیت لهم الله ورسوله، الله او د الله پیغمبر مې ورته پرېښودي. نو دغه ټیم کې عمر بن خطاب وی والله لا اسابقك الى شيء ابدا، د نن بعد به تاسو سره مقابله نه کوم. اوس د عمر بن خطاب رضی الله عنه مال دلته ډېر دی ګورې، خو پیغمبر دا تپوس نه دی کړی چې څومره دې راوړی، نه تپوس دا دی پرېښودی دی څومره دی. نو که د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مال لږ هم شي، خو دا ډېر دی، وجه دا دی چې هغه ټول راوړی دی.